پټ کو د دې مرګ مکو د اخیری زماني مولیان دي او دوه جانو سردار ویلي چې دا بدترین دي تیرا الله مینه ګورنګ یو 3 کروڑ خلک وبراځي 3 کروڑ دومره وبراځي یار دومره حال ودا وکړ دوی مل ودا زه سر په وګه راغله ما یو ما پندازه باندې یو 10 لک خلک وبراځي پاکستان کې ټوټل 100 کروڑ خلک دي یاره 22 کروڑ دي 22 دا 3 کروڑ دي دا بار ملي امړه را دي شي کنه یاره هغه نو جوړه چې ټیزل له امړه نه چې 15 کیلو هیروین برآمد شي دي تی وشو یا ایجنټ هم ده داغه په پګړې باندې د نشان څنګه دا د انډیا د جنډې نشان ده جرنیل غل کې دی شي دو جرنیل غل کې دی شي میجر غل کې دی چې ټول په جغل کې دی نشي خان صاحب کال دا او بس داغه کال چې ملو شي نو بس السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روزانه خیر به شکر الحمدلله نوم دی وحید الله رقم ځای واجوړه او دلته څنګه دا درنه راغله عمران خان خو بس څه پکې دی درنا کی ها درنا کی بس کې درنه کې را ازادي مار دې کنه یار امریکای غلامي خو موږ نه مانو کوم عمران خان خو راغله خپل حق بادا کوم دا عمران خان څخه پاکستانانو خبره کوي تاسو وایي چې صرف د پښتنو سندري وایي بس موږ باندې پښتنو سندري خوږی لګي کنه یار او د پښتنو سندري باندې ولې دومره زیات خوږی لګي بس پښتو یې کنه یار موږ خپل جبا ده خپل جبا ته په سره کسان نه ولي تیرا الله مینه ګورنګ یو 3 کروڑ خلک وبراځي 3 کروڑ دومره وبراځي یار دومره حال ودا وکړ دوی مل ودا زه سر په وګه راغله ما پندازه باندې یو 10 لک خلک وبراځي پاکستان کې ټوټل 100 کروڑ خلک دي یاره 22 کروڑ دي 22 دا 3 کروڑ دي دا بار مل نم راغلي دي بار نم راغلي 3 کروڑ وکړ دي بار مل نم راغلي لندن نم سره راغلي سعودي عرب نم سره مسافر خلک راغلي قرباني خلک ډېر ورکړي او 3 کروڑ به پورا کیږي څه په خپل باجوړ راغلي باجوړ دلته راسېدل ها 3 کروڑ چې را نشي بیا بسکی دا ته تماشا کوو بس ها ان شاء الله دا بل چرته 200 300 کسان ډیزل له مړه را نشي کنه یار هغه نو جوړه چې ډیزل له مړه هغه له مال دی نه راغلی څنګه ډیزل نه هغه د انټرویو دا دی هغه د گاډي نه چې 15 کیلو هیروین برآمد شي دي د کاله گاډي مولا دغه د ایران ثنا الله د گاډي هغه هیرونی دی پیار په پروت دی وس چې آزاد دی بهر چې دی بیا د امپورټ حکومت هغه په موږ باندې وزیر داخله هم راوسته دی یو هیرونی سره موږ ته دیونه ازادي غواړو موږ چې نن ته دا مقصد دی د دې ازادي دا مقصد دی چې دا د یوازې د پښتون نه دا یوازې د پنجابي نه دا نن ټول قوم چې دی کوم قومونه چې ټول په یو سب باندې ولاړ دي کاغه سندې دي کاغه پنجابي دي کاغه پښتون دي کاغه ګلګیتي دي ټول په یو سب باندې عمران خان ودرولې دي ته دې د پاره ودرولې چې موږ به د ملک ته ازادي حاصلو دا څولای باندې ګلاب جامن دا غته لاګت پر پپریتو ملا کول جو ایدن بوتانه نه پرې دا نه هغه د پښتنو مقابله نشي کولای صرف دا لاندې په 25 مې زمونږ درنه چراله ډی چوک ته 3 بجو نواله د 6 بجو پورې د 6 بجو پورې زمونږ درنه روانه وا لګاتار شیلینګ په باندې کېره د ګو انسو ګیس ګولو امنګ هغه واپسې هغه جواب من کړل انسو ګیس واپسې منګ هغه ګولې واپس هغه ته وشتلې نن عمران خان باندې دا ګولې چې لګېدل دا د عمران خان د مستقبل گزار نه دی دا د 22 کروڑ د عوامو گزار دی دا په 22 کروڑ عوامو باندې پزړه پسینه باندې لګېدل دی او ان شاء الله ته دې بدله برانه صلی الله ته دې ملاويږي او ضرور به دا بدله ته ملاويږي دا به ته ووینې ان شاء الله دا کوم گزار چې تاسو کړی د قاتلانه حمله دا په یوازې په عمران خان باندې نه دا کړی هغه له چې الله پاک څو ورکړي دي هغه له الله پاک ورکړي دي خو زمونږ د روان د مستقبل سوچ دی را روان نسل چې هغه د پاره به موږ قرباني ورکو او نن موږ د خپل سینې د ګوړو ته نیولې دي د بمونو تم نیولې دي نن به موږ تختیدل وای موږ نه تختیدلې دیو په خپل اعلان وکړ چې درنه ختمه ده او نور مخه ته مرزه موږ ډی چوک هم کراس کړل دا غي ویډیوګانې ما سره پرتی دي زه به تاسو ته درکما چې موږ د 3 بجو نه د سحر د 6 بجو پورې موږ لګاتار جنگ کړل او بیا په 9 بجې باندې 7 بجې باندې موږ ته اطلاع وشو چې درنه ختمه شو موږ واپس موږ عمران خان موږ ته اعلان وکړو موږ واپس تلو کورو مولانا صاحب ته پیغام ورکړ مولانا صاحب چې په دې پګړې باندې د ټول علماء شرمول ټول مولیان و شرمول زمونږ د علماء نه اعتماد ختم کو ځکه چې د په یو داسې جامه کې راغله په یو داسې پګړې باندې راغله چې هغه باندې ټوټل دا مولیانو بیزتی وشو د مولانا دینو د نوم چې مولانا دا فضل الرحمن ډیزلی دی
مولانا لکه موږ نوې نوم ورکړو ته به څه نوم ورکړې زه ول ډیزلي نوم ما ول ورکړل دغه علاوه یو نوې نوم بس یو نوې نوم چې دا اسرائیل ایجنټ دی بس اسرائیل جوړ کو خان صاحب ته ویل داغه اسرائیل ایجنټ هم دی د انډیا ایجنټ هم دی داغه په پګړې باندې دا نشان څنګه دا د انډیا د جنډې نشان دی دا د انډیا ایجنټ دی او بلکې چې زه په خپل د ادارو ته دا خواست کوم یو عام پاکستاني جنرال باجوا صاحب نه دا خواست کوم چې ته په خپل تقریر کې وې جنرال باجوا صاحب چې په فوج باندې الزام لګي دا په فوج باندې الزام نه دی موږ جو د 22 ګریډ افسر د 20 ګریډ افسر خبره کړې ده نن د پاکستان 22 کروڑ عوام غل نه نو ټول عوام غل نه دي صرف یو وزیر اعظم غل نه دغه شانتي یو جرنیل غل کېدی شي دو جرنیل غل کېدی شي میجر غل کېدی شي خو ټول فوج غل کېدی نشي زمونږ په فوج باندې اعتماد دی خو موږ چې دا کومې نشاندهیانې کړې دي ته دې سزا موږ له پکار ده لازمي چې زمونږ د خان صاحب بدله ته دې واغستی شي جزاک الله السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې سلام دی نور زمان زمان څنګه غانې ولې اورې دا غانې به دا کسان ولادي به دې میله نه اوس راغلي پکې حقیقي ازادي ده دا خوشحالي ده او ان شاء الله تعالی خپل غمر راغلي او د خان صاحب سپورټیانی دا حقیقت سره دی خو دې نو داریانے میں سے تم لوگ کیسے جواب اللہ کو دے گا یہ فلم ختم ہے اور ابھی بڑے ہوئے 30 سال تم لوگوں نے کھایا اللہ کو جواب دے گا سب سے بڑا اللہ ہے دا مولانا صاحب ته پکاره دا عمل کراوه کایڅه کې دی ورته پرې کړه مولانا حق پټ کو د دې مرګ مکو دا اخیری زمانی مولیان دي او دوړو جانو سردار ویلي چې دا بدترین دي دا پیسو ولري دا د کرسي وګي دي دا د پیسو وګي تګي دي جیدادونه بنگلې والی هر څه ته پاتې دي الله نه به جواب ورکړي د مولانا لکه ته یو ټایټل ورکې یو نوم ورکې څه نوم ورکې ډیزل ډیزل خو لا ورکا شوی بل ډیزل بابا ډیزل د پوخ نوم دی بالکل پکا نام ہے اس کا پانی پی لگاول پمپ پہ لگاول ڈیزل یہ مولانا کا نام بدنام کیا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کاکا جان خیر دی شکر دی الله احسان ماشوم دې څه ده دا مې لور ده ټول ولا ماشوم دې ولې راوړل بجی دا خو قوم جذبه ده او د عمران خان صاحب کال ده مش بچا سونه سنم دې ده نوم به توخه فایزه ورسونه عمر ده دا د درې نیمو کالو ده تقریبا تاسو ګټ اپ دې په دې کم عمر کې جوړ کړی دا ولي دا بس د عمران خان صاحب کال ده او بس دغه کال چې ملو شي نو بس دا بل د دین ورکوټه د کال دی امم راوسته کوارټ نه راغلی یو کوارټ نه دلته راغلی بدل ته پراته یو ځان په داسې غیر داسې یو کار وشي دلته ماشومان د نقصان ورسي هیڅ هم نشته مړه ماشومان ته عمران خان دغه زخمی دی راځي د قوم د پاره دا ماشومان خو هغه بچی دي داغه د پاره دا قربان واړه ماشوم دا واړه داغه د پاره قربان دا یو ځان د کوارټ نه راوړل دا هو بس آلته نو چې کوم راوړي خو په لار دای خراب کوم واړه دي کنه دا مو ته دلته اوس بیا راواغستي مهرباني